یو روایت کې دا راځي چې یو صحابي خپله ښځه وهلې وه، دا ښځه یې راغله په رسول صلی الله علیه وسلم پسې شکایت یې ورته وکړو یا رسول الله خاوند وهلی یم، دومره دومره وهلی یم. رسول صلی الله علیه وسلم اراده وکړه چې د دې خاوند نه له قصاص واخلي. ځکه چې شریعت کې قصاص ته چې څنګه ته کوي داسې به تا سره کېږي. الله سبحانه وتعالی د آیت نازل کو چې نه سړي زورور دي، کله نه کله د ادب دپاره خاوند خپله ښځه وهلی شي، په دې به د قصاص نه اخیستی کېږي. الرجال قوامون على النساء، نارینه مشران دي په ښځو باندې، غوره دي، مشران دي، اوچت دي، دا ټولې معنی صحیح دي. او په دې قسم موضوع باندې ما په تیر شوي درسونو کې ځای په ځای خبره کړې ده چې نن سبا د یهودو نصارا او د لیبرل خلک دوی زموږ په ذهنونو کې دا خبره کېنول غواړي چې ښځه او سړی څه دي، د یو شی دي، خو دا کمزوري خبره ده. ځمکه او اسمان به یو شي، خو دا کېدی نه شي چې ښځه او سړی دي یو شان شي، به دوی کې فرق دی. ولې غوره دي؟ بما فضل الله بعضهم على بعض، په سبب د دې چې غوروالی ورکړی دی الله بعضې د دوی ته په بعضو باندې، وبما انفقوا من اموالهم، او په سبب د دې چې خرج کوي هغوی مالونه خپل. سړي مالونه لګوي، سړي کور ساتي، سړي تربیتونه کوي، سړي جهادونه کوي، سړي غټ کارونه کوي، د هغې د لاسه سړي غوره دي د چا نه؟ د ښځو نه. دا خبره ما مخکې بیانه کړې وه په سورة البقره کې چې الله سبحانه وتعالی دا خبره هلته بیان کړې چې ګوره د دې ښځې هم حق شته په خاوند باندې، څنګه چې د خاوند حق دی په ښځه باندې، خو د سړي حق دی اوچت دی. اوس به الله د ښځو دوه قسمه بیانوي، دوه قسمه ښځې دي چې ښځې ګوري ټولې، دا ټولې په دوه قسمونو کې دنده راځي. اولنۍ هغه ښځه دی چې هغه نیکه ده، نو الله د دې نیکې ښځې صفات راوړي. فالصالحات قانتات، بس نیکی خزی تابیداری کونکی. اولنی صفت پا نیک خزی کی دائی چی تابیداری کئی دا اللہ، تابیداری کئی دا پیغمبر، تابیداری کئی دا خاون. حافظات للغیب بما حفظ اللہ، حفاظت کون کی د مال او د ځان په غیب والی د خاون کې، په سبب داغي چې ساتنه کړې د الله د دوی، یا الله ورته حکم ورکړی دی. دویم صفت په ښځه کې دا دی، ښه ښځه کې چې خاون یې نه وي، نو د خاون د مال او د خاون د بچو او د خپل ځان حفاظت کوي، د خاون سره خیانت نه کوي. او په دې باندې ما یو بیان هم کړی، هغه واورئ، دیندار ښځې، د دیندارې ښځې صفات، او پای کې ما ډېر حدیثونه را جمع کړي د الله په توفیق سره، د هغې نه هغه صفات ما راویستي. اوس که دغه موضوع له لړ شو خبره به ډېره اوږده شي، خو لنډه ده. نیکه ښځه کومه یو ده؟ رسول الله وسلم وایي چې خبر ورته وکړي هغه یې مني، او چې ورته وګوري خوشحالېږي به، دا مې یو غټ صفت دی. نو په دې کې نصیحت دی خویندو ته، میندو ته، چې خاوندانو به مخکې ځان سنبالوئ، دا هم د دې خاوند یو حق دی. دا بعضې زنانه داسې ګرځي چې ته به بهر خوشحاله یې، او چې د کور نه نوم د باندې لګي ته به چې یا خو هغه ډېر په بد حال ګرځي، ګنده ګرځي، او یا سم سړی دی. نو سړی خو ښځې ته خوشحالېږي، سړی خو سړي ته نه خوشحالېږي. چې دی ورننوځي یا هغه سم سړی دی، بیا چې څه بانه جوړه کړي بهر پروت، کله د یو ملګري کره پروت کله بل کره پروت، او بیا د پښتو راټینګ کړي چې ښځه خو پرېښودی نه شي، نو د دې غریب ژوند هم خراب شي، د هغې ژوند هم خراب شي. د څه د لاسه؟ د دې ښځې د لاسه. د ښځې په لاس کې ګوره ډېر اختیارات شته، والله لازم چې دا ښځه غواړي که نه چې دا خاوند خپل طرف ته مایله کړي، نو ډېرې طریقې شته، خو دا ډېرې ښځې سادهګانې دي، چل وله نه ورځي. خاوند ورته وایي زه تا نه خفه یم، خفه یې وایي سل پېرې خفه شه، تاسو په مخه نه شو راضي کولی. بیا هغه بس د سړي غوسه ښه ډېره شي، هغه دغه ټایم کې که هغه ګپ لګولی یو بیا په رښتیا غوسه شي. خو که دا هوښیاره ښځه ورشي پسې ولې خفه یې د زړه سره، ته خو زما ژوند یې، ته زما عمر یې، لږ داسې خواږه څه وله راوړي، لږ یې چاپي کړي، لږ ورسره کښېني، سړی انسان دی، زړی دی، به هم خوشحاله شي. نو چې څنګه هغه خبره کوي داسې ورسره دا خبرې کوي، که هغه یوه خبره کوي دا ولله دوه جوابه ورکوي، نو څه به دا خاوند په دې ښځه باندې مین شي. بله ده چې نن سبا فتنو دور دی، انټرنیټ، موبایل، هر څه شته، په دې کې د دې زنانو د تصویران والعیاذ بالله وړي راوړي.
هغه زنانو قسمه قسم لباسونه چولی ځان سنبال کړي شیطان د دې سړي د زړه د دا واچي چې دا څومره ښکلې ښځې دي او یو زمونږ هغه ده هغه داسې ده هغه داسې ده نو پکار دی چې دا ښځې ځان سنبال کړي چې ځان سنبال کړي د خاوند ته نو خاوند به پې مینه راشي چې مینه پې راشي ژوند به ورسره ښه تېري نه دا اوچته ښځه ده رسول صلی وایي چې ګورې ورته نو خوشحالېږي به بله دینداره ښځه هغه ده چې ستا د بچو تربیت کوي دا دینداره ښځه اوچته ښځه ده ته نه که ته په کلونو هم بهر یې خو ستا د بچو به تربیت کړي ښه ستا د مال حفاظت کوي دا بعضې زنانه والعیاذ بالله ته به ورته حیران شي والله العظیم که د خاوند باندې زړه سوځي نه د هغه په مال باندې زړه سوځي مال جامې مال سره مال ډوډۍ مال دا مال دغه بازار ته ځم غم خادیره دا د کته بره دا خاوند بیخ بنیاد وباسي دا دینداره ښځه نه ده او دا اوچته زنانه نه ده اوچته زنانه هغه ده چې د خاوند حالاتو ته ګوري د هغې مطابق خبرې کوي یو خبرې طاقتي او ورته وایي طاقت نه وایي ورته یو خبرې ته ضرورت وي او ورته وایي چې ضرورت ورته نه وي هغه ورته نه وایي بل اوچت صفت په دینداره ښځه کې دی چې خاوند یې نه نو د خپل ځان خیال ساتي خاوند سره خیانت نه کوي په طلایي کې چېرته پردو سړو ته نه ګوري په غلط نظر باندې او نه دا موقع چاله ورکوي چې څوک په دې پسې خبرې وکړي یا د دې خاوند پې وشرمي الله سبحانه تعالی د اوچت صفات زموږ په زنانو کې پیدا کړي او الله سبحانه تعالی هغوی ته توفیق ورکړي چې په هغه لار باندې روان شي په کومه لار باندې چې د رسول صلی الله علیه وسلم بیبیانې تللې وي و د دې نه بعد دویم قسم ښځې دي هغه ښځې دي چې د خاوند خبره نه مني الله د هغوی علاج ښوولی دی واللاتي تخافون نشوزهن او هغه زنانه چې یریږئ تاسو د بد اخلاقۍ د هغوی نه دویم قسم زنانه بد اخلاقه دي لکه لږ ساعت مخکې چې مو وایي چې سړی یوه خبره کوي هغه څه وکوي ادوه کوي که د سړي پلار غریب څه ووایي به دولت جواب ورکوي که د سړي مور څه ووایي دولت جواب ورکوي سم سړی د دې ښځې سره به څه کوې زمونږ د پښتانه خو دغه یو علاج دی کوم علاج دی چاته معلوم دی دغه وهل ټکول دي لوړ دي دغه پسې روان نه علاجونه نور شتي د دې سره به ښځې ته ښه خرابه کړي لږ ساعت مخکې ما دا ووایي چې ښځو کې سادهګانې شتي چې هغو له دا چل نه ورځي چې د خاوند به څنګه خپل طرف ته راړی دغه شان په دې سړو کې هم شتي چې هغو ته دا پته نه شي چې دا ښځه به څنګه کنټرولوي نو د هغه مطلب دا دی منګه وي بغیر د سوک او د سپېړې نه علاوه نور څه نه کوو دا دې ګورې لکه خپل یو صفت کوي چې زه دومره اوچت سړی یم سړی هغه سړی دی چې په ښځې باندې رعب جوړ کړي بغیر د وهلو نه بغیر د ټکولو نه ښه و دوه ښځې دي د اول هم د خاوند قدر کوي د دویم هم د خاوند قدر کوي خو د دې دواړو نه تپوس کوي تاسو ولې د خاوند قدر کوئ هغه اولنۍ وایي زما خاوند ډېر دروند سړی دی مقام ډېر اوچت دی ځکه یې قدر کومه دویمه وایي بیا مې وهي ځکه یې قدر کومه نو د دویم سړی چې کوم دی دا غریب د څه دی ده خو په دې ښځې باندې خپل مقام نه دی منلی د دې ښځې ته دا ویلي چې ستا نه زورور یم او دا خو صحیح ده چې سړی د ښځې نه څه دی زورور دی نو په دې وهلو ټکولو باندې کار نه کړي چې درز او غپ او وهاو سوک او سپېړه دی بعضو ته دا زه خو خپل ځاني زه د خپله خبره وکړم زه حیران یم چې د سړي لاس په ښځه باندې څنګه اوچتېږي څنګه به دا سړی د لاس اوچتېږي چې دا کمزورې ښځه وایي ویېروه نورې طریقې شته د هغې نه مخکې دا وهل جایز دي خو چې کله هغه نورې طریقې کار ونه کړي الله که طریقې ښیي واللاتي تخافون نشوزهن او هغه زنانه چې یریږئ تاسو د بد اخلاقۍ د هغوی نه فعظوهن بس نصیحت وکئ هغوی ته نصیحت ورته وکئ کښېنوه ولې ته دا چلونه کوې ولې ته داسې کوې د الله نه ویرېږه اسلام احکام په ځان باندې لاګو کړه دا ته کومې طریقې چې ته کوې ورته صحیح نه دي زه به درنه خفه شم ژوند به دې خراب شي دا قسمه خبرې چې درنې ښځې ته وکړې نو هغې ګوره په دې ډېره سخته یېرېږي دې خبرونه چې ژوند به دې خراب شي زه به درنه خفه شم خپل خاوند خفګان ته نه ورکوې ناول کار به څه وکړې نصیحت به وکړې او زنانه زړه ګوره ډېر کمزورې په زنانه باندې نصیحت اثر کوي خو چې سړی ورته وکړي او په ښه طریقه باندې وکړي دویمه طریقه واهجروهن فی المضاجع
او پریدی اغوی پزید سملستو کی په تلایلو کې تی جدا شي دیجی کی مطلب دا نه دی ګوره چې خاوند دی په بله کمره کې پروت او ښځه دی په بله کې یا خاوند دی په بل کور کې نه مطلب دلته دی چې په طلایي کې جدا شي او دا د درنې ښځې لپاره ډېر غټ ګزار دی چې کله خاوند ښځې ته دا ووایي چې زه به تا ته د سره نه نږدې کېږم ځه زه تا نه خفه یم او په زړه کې دی چې که دا راضي شي زه ورته واپس کېږم او که دا د خپل خوی پرېږدي زه ورته واپس کېږم یا دې په طلایي کې ورته شا کړي مخ دې واړئ نو دا دویم علاج شو دریم والضریبون او وهی هغوی حدیثونو کې دا راغلی چې داسې وهل به کوې چې نقصان ورته نه رسېد وهی مطلب دا نه چې لوړ لوړ ونیسه ورته مثال کې په مسواک باندې په یو داسې نري شي باندې دي په کمزوري شي باندې وویشته ده پته چې دې سره دا نه خوږېږي ډېره یا داسې پوس ځای کې دی ولا گزار ورکو چې هغه ځي سره انسان ته نقصان نه رسي نه په هغه ځای باندې نښې پاتې کېږي به هېڅ خبره نه خو دغه وهل د مخکې ورځو کې یو کس دا خبر شومه چې زمونږ یو کلیوال دی وي هغه د خپله ښځې ځوړندی ما ورته وایي ما دا ښځه خو به د هغه نه ډېره یېرېږي وایي نه یېرېږي ته نه وایي چې دی ځوړندې کې ورته خاندي دومره د دې والو سره عادت کړې ده دومره عادت کړې هغه په قص غلط کار کوي ښځې ورته وایي بیا به دې وایي نو خو دغه طریقه ده بیا به مې ځوړنده کړي یا به یې دوه سوکه یا به دوه لتې وبه یې خورو نو دا سختې خو راځي د هغه د سړي عادت کړې ده په مخه یې وایي په مخه یې وایي بس عادت شي لکه یو کم سړی چې خپل بچي ډېر وایي د ده بچي بیا دنه نه هېرېږي نو وهل مطلب وهل داسې چې نقصان ورته نه رسوي فإن أطعنكم نك خبر ومن لستاسو فلا تبغوا عليهن سبيلا نملتوي باغوي باندلا رد ملامتيا يا ده طلاق كخبر ومن اللي طلاق تخبر ماړوي إن الله كان عليا كبيرا يقينا الله ډېر اوچتولوی دی ګو سبحان الله د الله دې خبرو نظار شمه په دې کې دا صفت راوړو دا په دې وی اے سړو چېرته د ښځو سره زیاتې ونه کړي ګوره الله د ټول نه اوچت دی تپوس به درنه کوي ګورئ داسې نه چې ښځې سره ظلم وکړي هسې ووایې هسې وټکې هسې د طلایي کې جدا شي ان الله کان علیا کبیرا الله بیا د ټولو نه اوچت دی هغه به درنه بیا تپوس کوي ته خو نن دا وې چې زه سړی یم اکثر دا سړي چې قار شي زه وایي زه ستا د پلار زور وینم چې ما نه تپوس وکړي صحیح ده چې کېدای شي د هغې پلار کمزوری کېدای شي د هغې ورور کمزوری یا کېدای شي هغه خوش اخلاقی تا ته څه نه شي ویلی درانه خلک یي خو دا یاد ساته چې یو ورځ به راځي رب العالمین ته به ودرېږي او ګورې هغه به درنه بیا د هرې خبرې تپوس کوي او د هغې دپاره به جواب تیاری وإن خفتم شقاق بینهما او که یریږئ تاسو د مخالفت نه په منځ د دې دواړو کې بیا هم لکه خبره برابر نه شوه نو یو طریقه دام ده فبعثوا حکما من اهلی نو مقرر کی یو فیصله کوونکی د طرفه د خپلوانو د سړي نه وحکما من اهلها او یو فیصله کوونکی د خپلوانو د ښځې نه هر طرف نه دي کسان راشي مشران دي کینی ان یریدا اصلاحا کچرته غواړي دوی جوړ جاړي یوفق الله بینهما یو زواله براولی الله په منځ د دې دواړو کې کله مشرانو نیتونه صفای جوړ جاړي د پاره ناشي کوشش وکي مهنت وکي الله به توفیق ورکي ان الله كان عليما خبيرا یقینا الله په خبردار دی